په هغه کس باندې چې هغه په غم کې ګیر وي، په غم او په حزن کې ګیر وي او هغه دا دعاونه وي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت امام جعفر صادق رحمهم الله یو لوی بزرګ تیر شوی دی او زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په استادانو کې شمار دی، د وخت لوی بزرګ دی. هغه به چې کله یو مجلس ته لاړو نو خلکو به ورته درخواست وکړو چې موږ ته تاسو څه مسایل بیان کړئ، څه واز نصیحت وکړئ. یو ځل دی مدینې منورې ته رالو نو خلک د ده د علمي استفادې دپاره د ده نه ګیر چاپېره راجمع شو، ده ته درخواست وکړو چې جي موږ ته څه واز نصیحت وکړئ. نو هغه ورته یو څلور زبردستې خبرې کړي دي، هغه تاسو سره زه شیر کوم. حضرت امام جعفر صادق رحمت الله علیه وفرمیل چې ماته اول نمبر ماته حیرانتیا ده او تعجب دی په هغه سړي باندې چې هغه په یو مصیبت کې گرفتار وي، په یو مصیبت کې اخته وي او هغه دا دعا نه وایي. ماته په هغه باندې ډېره حیرانتیا راځي. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. وی تاسو ته پته ده د دې دعا څه فایده ده او څه خیر او برکت دی؟ وی الله رب العالمین قرآن پاک کې فرمایي و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. الله پاک فرمایي تاسو ایوب علیه السلام یاد کړئ، هغه وخت کې چې هغه خپل پروردګار ته ندا ولګوله، اواز یې وکړو، دعا یې وغوښته، ای زما پروردګاره ماته ضرر او بیماري مصیبت رسېدلی دی او ته ډېر رحم کوونکی. نو دا دعا به یې ویله. نو الله رب العالمین څه فرمایي چې ده دا دعا ویله فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر. الله پاک فرمایي بس موږ د ده نه هغه مصیبت، هغه غم، تکلیف چې په ده باندې د دې دعا په برکت سره نه لرې کړو. نو دغه رنګ یو سړی په مصیبت کې ګرفتاري، هغه دی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، دا دعا دې ډېره ویله. دویم ما ته تعجب دی او حیرانتیا ده په هغه کس باندې چې هغه په غم کې ګیر وي، په غم او په حزن کې ګیر وي او هغه دا دعاونه وي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین. تاسو ته پته ده چې د دې دعا څه برکت و؟ قرآن پاک کې الله رب العالمین فرمایي چې کله حضرت یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې و نو هغه به دا دعا ویله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین. نو الله پاک فرمایي فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین. الله وی مونږه هغه دعا قبوله کړه او مونږ هغه ته د غم نه، د دغه تکلیف نه نجات ورکو او دغه رنګې مونږه نجات ورکو مؤمنانو ته. بل ځای کې قرآن پاک کې الله پاک فرمایي فلولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون. که چېرې ده د مئی په خېټه کې دا دعا نه ویلې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین، نو ده به وخت تېر کړی وي تر رس راپورته کېدو پورې. نو خلک چې د قبرونه راوتې نو حضرت یونس علیه السلام به د مئی د خېټې نه راوتو په دغه وخت کې. نو دې نه موږ ته دا معلومه شوه چې د دې دعا ډېر لوی خیر او برکت دی. نو په کار ده چې دا دعا موږ او تاسو هم ووایو لا اله څه مصیبت کې سړی ګرفتار شي دا دې ډېره ډېره وایي، الله به ورته نجات ورکړي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین. اسانه دعا ده، هر چاته یعنی یاد ده، هر څوک چې کوم دی ښه په اسانۍ سره ویلی شي. او دریم ما ته تعجب او حیرانتیا ده په هغه کس باندې چې هغه ته د دشمن یره لاحقه شوي، د دشمن یره پرې راغلي وي او دشمن د ده نه تو شوی وي او دی دا دعا نه وي حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. وی تاسو ته پته ده د دې دعا څه فایده ده؟ د دې دعا فایده دا ده الله رب العالمین فرمایي چې صحابو چې کله د دشمن یره وه نو دا دعا یې به یې ویله ډېره زیاته لا حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. نو الله پاک فرمایي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الله پاک فرمایي چې دا صحابه د الله په مهربانۍ او په نعمت سره خپلو کورونو ته صحیح سالم راواپس شو او د الله په فضل و کرم سره ولم یمسسهم سوء او دې ته هېڅ قسمه مصیبت او تکلیف ونه رسېدو. الله تعالی دشمن چې کوم دی هغه وتښتلو، دشمن لاړو او دی الله تعالی په حفاظت سره د دشمن د یارې نه چې کوم دی اخلاص کړ او الله رب العالمین دې ته نجات ورکړو. نو چې کله د دشمن خطر وي الله تعالی طرف ته متوجه کېدل پکار دي او دغه دعا حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل که دا ورسره ووایي ډېره ښه ده. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. نو ډېره ښه ده. نو الله رب العالمین به ورته د دشمن نه نجات چې کوم دی ورکړي، دشمن به الله تعالی ناکامه چې کوم دی او تاواني خپل ځای ته واپس کړي او دوی به په کامیابۍ سره خپلو کورونو ته الله پاک را واپس کړي. بیا وفرمایل امام جعفر صادق رحمت الله علیه چې ما ته تعجب دی او حیرانتیا ده په هغه کس باندې چې د دشمنو
د دشمن په مکر و فریب او په منصوبو او په سکیمونو کې راګیري. دشمن د لپاره منصوبي او سکیمونه سوچ کړي وي، د لپاره قسمه قسم چې کوم دی تدبیرونه جوړ کړي وي، او دې دا دعا نه وایي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. یعنی زه خپله معامله الله تعالی ته سپارم، الله تعالی په خپلو بندګانو باندې لیدونکی دی. نو د دې دعا څه برکت دی؟ نو قرآن پاک کې فرمایي چې دا د فرعون د قوم نه، د فرعون د خاندان نه یو رجل مؤمن دا دعا ویله. ٹھیک ده، دا دعا بیا ډېره ویله چې کله فرعون هغه دپاره منصوبې سوچ کولی چې دی به قتل کوو، نو الله رب العالمین فرمایي فوقاه الله سیئات ما مکروا. الله پاک دې وساتلو د هغه مکر و فریب نه، د بدو تدبیرونو او منصوبو او سکیمونو نه چې کوم منصوبي او سکیمونه فرعون او دغه قوم دغه دپاره سوچ کړي وي او دغه دپاره چې کوم دی تیاري کوله، نو الله رب العالمین چې کوم دی د هغوی د مکر و فریب او د منصوبو سکیمونو نه او دغه سوچونو نه چې د دپاره د قتل اراده کړې وه، د تکلیف اراده، الله پاک چې کوم دی نه بچ ساتلو. دې نه دا هم معلومه شوه چې دعا په صدق دل سره، په اخلاص سره د الله رب العالمین نه وغوښتلی شي، نو دعا کې الله تعالی یو لوی طاقت ایښودلی. ته د دعا په ذریعه باندې الله تعالی ته خپل ځان په امن کې، په امان کې ورکړي، د الله تعالی ته چې کوم دی خپل ځان وسپاري، نو لازما به الله رب العالمین ستا مدد او نصرت کوي. نو موږ او تاسو ته پکار ده چې دا قرآني دعاګانې دي، دا موږ ته ښودلی شوي دي، پکار ده چې دا موږ چې کوم دی یعنی یادې کړو. بوله موږ چې بیماران شو نو خامخا ډاکټر له ځو، د ډاکټر نه چې کوم دی دوایي حاصلو، او دا حکم هم دی چې بیماري نو دوایي به چې کوم دی نه کې. دقه رنګې دا روحاني بیماری دی چې کله سړي باندې دا روحاني بیماری راشي، نو هغې دپاره الله رب العالمین روحاني علاج را لېږلی دی. نو روحاني علاج به کې الله رب العالمین به د دعاګانو په برکات سره او په اخلاص سره تا ته د هغې نه نجات در نصیب کوي. واخر دعوانا.